أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ربيع الأول میا شروع شوی ده. پښتانه ورته ډومبی خور وایي. دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت شوی دی او یو عظیم هستی، عظیم شخصیت الله پاک د انسانانو د پیریانو د هدایت لپاره لېږلی دی او په تاریخ کې دا میاشت ډېره لوی اهمیت لري. په دې وجه چې د رسول الله مبارک ولادت مبارک هم دې میاشت کې دی، وفات هم دې کې دی، هجرت هم په دې میاشت کې دی. د دې وجه نه علماء کرام عموما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د حضور پاک حالات سړي ته رامخکې شي نو بیا د هغې بیان کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې بیانونه کړي، خو زه نن تاسو ته د حضور پاک د شان یو خبره کومه چې هغه د یو کافر د خولې ده. اگر چې د کافر خبره مونږ له دلیل نه دی کړی، مونږ له د صحابو خبره دلیل ده چې صحابو د حضور پاک کم خصوصیات او کم حالات مونږ ته نقل کړي دي او مونږ له د خپل مبارک پیغمبر خبره دلیل ده او مونږ له د الله خبره دلیل ده. او الله قرآن شریف کې پخپله فرمایي، یو ځای نه بار بار د حضور پاک اوصاف او صفات یې ذکر کړي دي. هو الذي ارسل رسوله، وی ما خپل پیغمبر راولېږه بالهدا په هدایت او په رښتوني دین څه دپاره لیظهره علی الدین کله، چې د ده نه مخکې څومره دینونه تېر شوي دي په هغې د اسلام غالب کړي. هغه وشوه. بیا الله نوم هم ذکر کوي او صفت محمد رسول الله، نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او د الله مقرب او مبارک لېږلی شوی بنده او استازی دی. او بیا د ملګرو صفت هم کوي الله، نو چې د کوم ذات الله پاک نوم هم والي او د کوم ذات اقدسه الله پاک صفت هم ذکر کی او دام ذکر کی چې دی ما لېږلی څه مقصد لري. او بیا د ملګرو صفتونه هم ذکر کی، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نه الله د ملګرو صفتونه ذکر او الله وی ما تورات او انجیل کې د دې خبرو ذکر کړی او د دې د پاسه د چا خبره دلیل نه. نو صرف یو خبرې له دا کوم هغه ده چې زموږ د عربۍ یو مقوله ده، وی والفضل ما شهدت به الاعداء، وی د انسان دپاره د دې نه غټه بهتري بله نشته چې دشمن یې ومني، دوست به یې خامخا مني. چې دشمن ووایي چې دا رښتونی سړی، دشمن ووایي چې دا لوی شخصیت و، د دې نه غټ فضل به بل نشته دی، دشمن منلی دی. نو یو یهودي تیر شوی دی، یو لوی مورخ دی، یو ډاکټر تیر شوی دی، ډاکټر مایکل هارټ وته یهودي ډاکټر دی، ډاکټر ایچ مایکل هارټ او د امریکې دی او دی په مختلفو مضمونونو کې پی ایچ ډي ډاکټر دی. هغه یو کتاب لیکلی دی، د هغه کتاب نوم یې اخودري د هارډنډ مین، یعنی سل شخصیات. او دی په خپله وایي چې په دې کتاب کې ما کم سل شخصیات لیکلي دي، ډېر سوچ سره مې لیکلي دي او دا ټول مذهبي شخصیات نه دي،
دا هغه شخصیات دي چې دي متاثر کن شخصیات دي. د دوی نه دنیا ته یو اثر رسېدلی دی، د دوی نه خلک متاثر شوي دي او دې خلکو یو لوی انقلاب راوستلی په خپله زمانه کې. دوی تاریخ بدل کړی دی. دوی پسې ډېر خلک روان شوي دي، دې خلکو پسې او ډېر خلک یې بدل کړی دی. دا هغه په خپله په دې خپل دیباچه کې لیکي. هغه سلو شخصیاتو کې متاثر کن شخصیاتو کې په اول نمبر یې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی. نورو سره یې فوټوان ورکړي دي او د سره یې نوم لیکلی محمد صلی الله علیه وسلم. په دریم نمبر کې د عیسایانو پیغمبر، بلکې موږ هم ورته پیغمبر وایو، حضرت عیسی علیه السلام ذکر 3 نمبر. په 15 نمبر کې خپل پیغمبر ذکر کړی دی حضرت موسی علیه السلام. هغه وایي دا ما چې کومې نمبر یې ورکړي دي او کوم ترتیب مې ښودی دی دا مې په خپل سوچ کې برابر ښودی. په 1978 کې د دې کتاب چپی شو، 1978 کې، او دا کتاب بار بار چاپ شو، د لګونو په تعداد دا خرڅ شو. او موجوده یو لوی مورخ دی محمد عاصم بٹ، هغه د دې په اردو کې ترجمه هم کړې ده، ښکلې ترجمه یې ولا کړې ده. په دې انټرنیټ دا کتاب شته، تاسو یې کتلی شئ. محمد عاصم بٹ د دې ترجمه کړې ده. نو ده چې کله دا کتاب ولیکه نو ده یو تقریب وکړو په امریکا کې، او په هغه تقریب کې د مختلف مکتب فکر خلق یو ځای کړل. مسلمانان یې راوغوښتل، عیسایان یې راوغوښتل، یهودیان یې راوغوښتل، دهریان چې څوک خدای نه مني هغه یې راوغوښتل، لوی لارډیډان یې راوغوښتل، ډاکټران، یعنې ښه مضبوط تقریب یې وکړو. د دنیا چې کوم اهم شخصیات هغه کې او دا کتاب یې مخکې او دی ثابتوله چې دا کتاب ما لیکلی دی، دا مې په ترتیب ډېر بهترین لیکلی دی. ټولو خلکو کې په دې سلو شخص او یې ډېر دي، لږ نه دي، او ما دا سل را جمع کړي. دا مې غټ شخصیات را جمع کړي دي چې هغې دنیا کې انقلاب راوستی دی، دنیا بدله کړې ده، خلک ورپسې شوي دي، ډېر خلک چې خلکو کتاب وکته او سټایلونه یې وکتل، هر یو له فری یو کتاب، نو هغې ټولو وویل چې دا خو تا ډېره لویه غلطي کړې ده. د مسلمانانو پیغمبر دی، د خپل پیغمبر نه 14 درجې اوچت لیکلی دی، د موسی علیه السلام او یهودي. او د مسلمانانو پیغمبر دی د عیسی علیه السلام نه زموږ د پیغمبر نه 2 درجې اوچت لیکلی، په 3 نمبر کې راوړي. دا وایي لوی غوغا جوړه شوه، بې جګړه جوړه شوه. دې پاسېد او هغه تقریر ده کړی دی، د وی دا زه د حالاتو نه مجبور یم، ما حقیقت لیکلی دی. او ما ولې حقیقت لیکلی دی هغه وجې درته اوس وښیم. یو حقیقت مې په دې لیکلی دی چې دې انسان محمد صلی الله علیه وسلم دا د کافر د خولې خبره ده. والفضل ما شهدت به الاعداء. وی دې پیغمبر چې کله الله پیغمبري ورکړه په عربو کې ریګستاني علاقه کې دې امي او د سکول کالج نه دی ویلی، نه سکول ویلی دی، نه کالج ویلی دی، نه مدرسه ویلی ده، او دله خدای پیغمبري ورکړه. نو وی 4 کسانو دې ومنه. یو یې خپله بیبي وه، ښځه وه حضرت خدیجه، یو یې خپل دوست و، مضبوط دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، یو یې غلام و زید ابن حارثه، یو یې د تره زوی و حضرت علي. دې 4 کسانو نوم دې ومنه. موږ هم داسې وایو، تاریخ هم دغسې دی. یو پکې زنانه ده، یو مشر دی، زنانې بیبي ده، مشر چې دی هغه دوست دی، او 2 هلکان دي، یو عزیز آزاد دی حضرت علي، او یو یې غلام دی زید ابن حارثه سره. او بیا د هغې نه پس د پیغمبري د تعلیمات خوارې شو. او کوم ځای ته ورسېدل د تعلیمات؟ د تعلیمات یو نیم عرب مسلمانانو ته ورسېدل. د دې خپل هغه وخت یادوي، اوس زیات دی. د ده پیروکار او د ده متبعین چې دی چا ومنه یو نیم عرب ته ورسېدل، او 1400 کاله وشو چې د ده پیروکار زیاتېږي او کمیږي نه. نو یې که دی دروغجن پیغمبر وی، نو دروغ 200 کالو پورې چلېږي، زیات نه چلېږي. او دروغ دومره نه زیاتېږي څومره چې د ده پیروکار زیاتېږي، او رښتیا خورېږي.
د رښتیاو ملګرتیا زیاتېږي. یو سړی به دروغ ووایي، خلک به ورپسې چې ورپسې به شي، خو څه موده پس هغه دروغ ښکاره شي، بیا تر ورو خلک تښتي، بیا پرېږدي خلک. د دروغو څه وخته پورې وخت وي هغه خورېږي مه، خلک یې مني، وروسته بیا خلکو باندې هغه ښکاره شي نو خلک یې پرېږدي. 1400 کاله وشو چې د ده پیروکار، د ده منونکي خلک چې مسلمانان ورته وایي یو نیم ارت ته ورسېدل او نور هم زیاتېږي، دا څنګه دروغ کېدی شي؟ دا دروغ نشي کېدی. دا رښتونی پیغمبر دی، دا مذهب او دا دین رښتونی دی، دا دروغ نشي کېدی او دا زیاتېږي، کمیږي نه. او یو ډېر عجیبه خبره بله درته وکړم، دا چې د ده پیروکار هغه پیروکار هم نه دي چې کوم د یهودیانو په شان دي او کوم د عیسایانو په شان دي او کوم د نورو پیغمبرانو پیروکار دي. د ده پیروکار د ده په ژوند کې هم او د ده د وفات نه وروسته په ده او د ده په ناموسانو وجني. ظاهري پارټي نه ده، پارټۍ کې خو نن یو سړی دی سبا ته دی، ظاهر کې یو سړی یو سیاسي پارټۍ کې دی، یو بل ګروپ کې دی، دا یو مشر یې ګڼلی دی. که هغه ته هغه خپل مفاد میلاویږي نو وي ورسره، مفاد نه میلاویږي تښتي. څومره خلک تاسو ولیدل پارټۍ بدلوي، را بدلوي که نه بدلوي؟ نن یو پارټۍ کې دی خو چې هغه وګورو چې دا لیډر کې خو زما دا چل دی نو تښتي دی. نن بله پارټۍ کې دی هغه لیډر کې وګورو چې دی کې خو دا چل دی نو تښتي دی. نن بله پارټۍ کې دی ګورو چې دا بس فایده والا ما فایده ورته میلو نه شي نو تښتي دی. نو بله پارټۍ کې دی وایي دلته ما ته فایده میلو شي نو فایده میلو نه شي تښتي دی. تر ننه پورې د ده یو ملګری ونه تښتي، نه صحابو کې څوک تښتېدلي دي نه ترې وروسته تښتېدل. صحابه کې یو کس په مرتد شوي د حضور پاک په زمانه کې، خو هغه د دین د وجې نه نه دي تللي. هغه ابو سفیان هم منلې ده او د هرقل په دربار کې دی. ابو سفیان هغه وخت کې د پیغمبر غټ دشمن و، مقابله کې ورته ولاړو، ځکه چې ابو سفیان هغه وخت کې د مکې د دې ټولو مشرکانو سردار و. او هرقل ته تپوس کوي د روم بادشاه، وایي ما له دا خبر راکړه یاره د چا ملګرتیا کړې ده، هل یرتد احد، څوک واپس دی تللی دی سختة لدینه یا سختة لدینه؟ هغه ویل بلکل چې څوک هم د ده ملګری شوی دی په دې وجه چې د دا دین ټیک نه دی نو بیا دې تللی دی. داسې نشته. د نورو وجوهاتو نه څه بعضې کسان تښتېدلي دي، خو په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دی دروغجن دی، په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دا بېدینه دی، په دې وجه یعنې خراب دین باندې دی، په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دین ناحقه دی. دا تر دنه پورې څوک نشي پیدا کولی. موټرګې به ورکړې نو کچه مسلمان به وتښتي، سوچه مسلمان به چرې مونه تښتي. موټرګې به ورکړې چې کوم دوه قسمه رنګ دی د ماربلو، یو هغه رنګ دی چې په دیوال د چونې والا رنګ دی، او یو د ماربلو پوخ رنګ دی. د ماربلو پوخ رنګ کې څومره پورې مږې او رګړۍ ورکوې دا به صفا کېږي، دا رنګ نه ځي. او یو دا رنګ دی د چونې والا، په دې کې معمولي غوندې چاکو کېدی نو لاندې وتښتي. نو کچه ایمان د چونې والا رنګ هغه تښتي، په موټرګي هم تښتي، په لالچ هم تښتي، په پیسه هم تښتي، هغه په محبت او په مینه هم تښتي. او چې کوم ایمان په زړه کې داسې ننوتي لکه د ماربلو خپل رنګ، هغه رګړاوه، هغه رګړاو که قسم په خدای که دې ته وایستلی. دا شوي دي. دا مثال د حضرت بلال موږ سره موجود دی، دا مثال د حضرت خباب رضی الله عنه موږ سره موجود پروت دی، دا مثال د حضرت سمیه زنانه ده موږ سره موجود پروت دی، او دا مثال د حضرت عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه موږ سره موجود پروت دی. د هرقل 300 صحابه کرام یې وموږ 300، یو پکې عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه خدای مشهور. او چې څنګه گرفتار کړل 300 مسلمانان یې گرفتار کړل. نو هرقل ځان ته پیش کړل دا مشر چې عبدالله ابن حذافه دی، ورته وی یو کار وکړه، عیسایان شئ واپس د خپل مذهب هم پرېږدئ، هم د اهلي کتاب دي، زمونږ هم اهلي کتاب دي، موږ سره شامل شئ پرېږدئ. او ورته غوسه شو، وایي دا کوم ځای کېدی شي؟ زه به اسلام پرېږدم، زه به خپل پیغمبر پرېږدم، خو ستا دین کې به داخلېږم. ګوره یو خبر درته وایي د یو علاقې د ګورنر وایي نه کېږي، وایي جیل کې واچوي، خوراک څښاک پې بند کړه، خوراک څښاک یې پې بند کړه او جیل کې واچول. یو ورځ به پسې بیا راوویسته، وایي ګوره خوراک څښاک مې در باندې بند کړی دی، نه در کوم، مسلماني پرېږدی او عیسایان شئ، نیمه بادشاهي هم دلته ګورنري دلته، او چې کومه جینۍ هم دلته خوښې ودونه هم دله کوم، مال او دولت هم در کوم. وایي ته خو لا ګورنري یادوې،
چې د دې ټول روم بادشاهي راکې قسم دی چې کوم ایمان زما په لکه خدای جوړې دي چې هغه پرېښودو او په کم پیغمبر زما ایمان دی نه هغه پیغمبر دروغجن نه دی هغه پرېښودو وی دې حالت کې به م وجنم ساده نوځم وی ډېره ښه خبره ده چې ساره نوځي زر به جنت ته ورسم هېڅ مشکلات نشته بیا جیل کې واچول وی خوراک څښاک به نه ورکوې نو څو ورځې پسې راوویستل او دې حد ته رسېدلي وو چې د لوږې تندې د لاسه د غوږونو هغه سماعت اورېدل هم ختم شي تقریبا او د سترګو نظر یې تلو والا و او بلکل داسې شوي وو چې د لوږې او د تندې د لاسه وجودونه داسې پورته شوي وو نو کېنو نو ورته غوښه کېښوده ښه مې دا رسنه کړې او اوبې ورته کېښودې وی دا غوښه د خنزیر د عبدالله خوان ورته کړې ده تاسو د مرداره او دا شراب دي شراب دا مې دله راوړي دي دا اوس نور څه نشته د ملګرو ته یې پام کوئ چې ګوتې یې ملګرو ورته وې دومره ازمایش را باندې ولې کوي په شریعت کې خو دې وخت کې موږ له دا جایز دی قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم چې کوم سړی مضطر شي محتاج شي نو که هغه د خنزیر غوښه هم خوري نو خوړل ورته جایز دی هغه دې وخت کې د تندې مري او شراب هم وڅکي نو دې وخت کې هغه ورته جایز دی نو دې وخت کې خو موږ مرو درته لوږې تندې د لاسه خېټې خوږېږي دردونه کوي نظر او غوږ هم لاړ سترګو نظر او د غوږونو اورېدل هم ختم شو دومره ازمایش را باندې حضرت ولې کوي عبدالله ابن حذافه ته وایي دا موږ له شریعت کې جایز دی قرآن وایي چې جایز دی ولې را باندې منې کوي او ورته څه وایي بلکل وي ستاسو مسله ټیک ده دې وخت کې د خنزیر غوښه موږ له جایز ده دې وخت کې دا شراب څښل موږ له جایز دی بلکل لیکن که دا څښو او خورو د یو ظالم بادشاه یو کافر بادشاه زړه پې خوشحالېږي د هغه زړه نه خوشحالېږي دی چې موږ له دا راکوي بل شی ولې نه دی دی به سبا پروپیګنډه کوي چې وګورئ د پیغمبر هغه ملګري چې شراب حرام و بیا به وڅښل د پیغمبر هغه ملګري چې پیغمبر یې وایي چې خنزیر مردار دی حرام دی امې به دله وڅښو او مې وخوړه کو نه خوړه دی به فخر کوي او دی به خوشحالېږي نو حلال دی موږ له خو د کافر زړه پې خوشحالېږي موږ د دې کافر زړه نه رښتیا ووایه نن موږ څومره د کافرانو هغه حلال وله نن موږ په حرامو د کافرانو نن بربنډتوب حرام دی موږ پې کافر خوشحاله نن بدعملي حرامه ده موږ پې هغه خوشحاله نن د سر او د ویښتو سټایل چې مونږ کوم پرېږدو او په ږیره کې مونږ کومې نخرې نن شروع کړي دي د پیغمبر سنتو پورې مونږ کومې خنداګانې نه شروع کړي دي دویم په هغه نیانو دې لعنت دی چې خلکو داسې ګري کله چاکوټه کې اوسېږي کوم نی ته چې څوک کېناسته او ورته وایي چې ماله دا سټایل والا ږیره جوړه کا دا د پیغمبر د سنتو خندا والا ږیره دا جوړه کا وایي زه مسلمان دا کار زه نه شم ته به ماله یو 100 روپۍ راکړې که نه یو 200 روپۍ به راکړې بس دا 200 دې د لوږې مړ شم په دا کار مونږ هم روانېږو مونږ هم زیاتې او هغه هم زیاتې کوي او مونږ ته ښایي مخامخ دا کټ وټ ګیره چې ده دا چې مختلف قسم ګروډونه یې پکې کړي دي او مختلف قسم منجونه یې پکې کړي دي او مختلف قسم غاښور یې پکې کړي دي دا مونږ له سترګو کې ګوتې را منډي چې وګوره که نه څنګه به د پیغمبر سنتو پورې دله نخرې وکړي حرام شي باندې موږ فخر کوو ولې ځکه د فرانس انګریز دغسې پرېږدي د پیرس او د فرانس انګریز داسې پرېږدي هغه سره تشبیه کوم چې هغه خوشحاله شي مسلمانانو کې به هم ځان له یو ملګري پیدا د امریکې او د یورپ جینۍ بربنډه ګرځي چې دا خوشحاله شي چې دا تهذیب ما په مسلمان کې پیدا نن د امریکې او د برطانیې جینۍ چې کوم سټایل د ویښتو جوړوي زما لور به هغسې جوړوي زما خور به هغسې جوړوي زما مسلمانه خور به هغه د ویښتو سټایل جوړوي د لباس ټیټ لباس هغه سټایل به جوړوي چې کوم د فرانس او پیرنګیان یې جوړوي هغسې ټیټ جامې به اچوم او هغسې به ګرځمه او هغسې چال به کوم څه دپاره چې هغوی ته وښیم چې ما د خپل پیغمبر تهذیب نه منم زه د امریکې د برطانیې او د فرانس تهذیب منم ما د بیبي عایشې او د بیبي فاطمې تهذیب نه دی خوښه زما هغه نقشه نه ده خوښه زما د یورپ د یو ډمې نقشه خوښه افسوس د رسول الله مبارک د امهات المؤمنین نقشې د موږ نه دي خوښې ته دلته مسلمانه څنګه وې د پیغمبر د بیبیانو الله اکبر
هغه بیبیانې چې د چا په کور کې قرآن نازلېده، هغه بیبیانې چې د چا په کور کې چاله چې رسول الله مبارک له حضرت جبریل راځي، حضرت جبریل او ورته وایي چې ای د الله رسوله زه الله را لېږلم، الله وایي چې حضرت خدیجې ته زما سلام ووایه. هغه امهات المؤمنین د هغې سټایل زمانه دی، د بیبي فاطمې، بیبي عایشې صدیقې او د بیبي خدیجې او د بیبي ام سلمې او د بیبي ام سلیم، دا د پیغمبر بیبیانې او د هغه د خاندان خلک او د هغه صحابیات دي. ابې نه دي خوښ او د لندن او د امریکې د ډمې مې خوښ دی، او د انډیا او د پاکستان د ډمې سټایل مې خوښ دی، او د فرانس او د یورپ او د جرمني او د روسیې او د چینې و بربند تهذیب، بربند جامه، بربند شکل مې خوښ دی. دا به خوشحاله کړم. هغې به سور کې شي چې زمونږ تهذیب پاکستان ته نه ننوت، هغې به سور کې شي چې زمونږ جامه پاکستان مسلمان خوښه کړه او د خپلې ام المؤمنین جامې خوښه نه کړله. زما شکل یې خوښ کړه، د بیبي فاطمې شکل یې خوښ نه کړه. زما جامې خوښه کړه او د بیبي عایشې جامې خوښه کړه. وایه که نه په دې څوک خوشحالېږي؟ الله خفه شو، الله فرشتې خفه شو. موږ ته بعضې شی معمولي ښکاري، معمولي. یو شاعر په ایران کې بیدل نوم یې، هغه به د رسول الله مبارک صفتونه کول او نعتونه به یې ډېر زبردسته و. په انډیا کې یو سړی متاثر شو، یاره دا بیدل به لا څنګه سړی وي، دی خو ډېر ښایسته نعتونه وایي، ډېر ښایسته نظمونه وي فارسۍ کې د پیغمبر، چې دا به څومره لوی بزرګ او څومره نیک سړی وي. ملاقات ته ولله بعضې وخت یو انسان د چا د کلام نه متاثر شي، ملاقات ته ولاړ شي. چې ملاقات ته ولاړ، ایران ته لاړ، ایران ته اول ته یې معلومات وکړل بیدل څوک دی، وي دغه ځای اوسېږي. چې ورغې دروازې وله راووت یو سړی، ګیره میرې نشته، مکمل خیر وي. بیدل سره مې کار دی، وي زه بیدل یم. وي ته بیدل یې؟ وي او شاعر بیدل چې د رسول الله مبارک صفتونه دې کړي دي. وي او وي زه خو انډیا نه ستا ملاقات ته رالم، ډېره ښه ده راځه چې کښېنو. وي نه نه دا ته څه کې داسې کې ریش را میخه راشي، ګیره خرې او د پیغمبر صفتونه کې. ما خو وایي چې ته به ډېر ښکلې ګیره به دي او ښایسته ځکه صفات او نعتونه او نظمونه دې ډېر زیات مزېدار دي، عاشقانه دي. دا ته څنګه عاشقې؟ او ورته څه وایي؟ وی ریش را میخه راشیم ولیکن دین مسلمان را نه میخه راشیم. وی ګیره خریم خو د مسلمان له نه خریم. اوس هم ډېر خلک دا وایي ګیره خریم خو د مسلمان زړه نه خریم، مسلمان ته تکلیف نه رسوم، مسلمان ته ضرر نه رسوم. ته خو مړه ګیره هم پرېږدې، مسلمان ته ضرر نه رسوم. شیخه تا خو غټه غټه ګیره هم نیولې ده، هلکه دا ورته ګیره وایي څه چې دا ضرر ورسوي. ګیره خو چاته نه، ګیره دې په خپل ځای د ثواب کار دی او ګناه دې په خپل ځای ګناه ده. ښه خبره ده چې چا ګیره پرېښوده ګناه دې نه کوي، ګیرې سره بیا نامناسبه ده. پټکې دې په سر دې ګناه نه ځان ساته او ورته وایي بیا د چاړه نه خریم، مسلمان له نه خریم، ریش را میخه راشیم، ګیره خریم، ویښته خریم، دل مسلمان را نه میخه راشیم، د مسلمان له نه خریم. انډیا والا ورته څه وایي؟ وی غلط گفتی دل رسول الله را میخه راشي. وی دروغ دی، وی د پیغمبر زړه دې وخریم، د پیغمبر له خریم، په دې پیغمبر خبرې کېږي. نن موږ څومره هلکان بې ډوله ګرځي، زه خو ته بې ډوله ویم، ټیټ جامې، تنګې تروشې جامې او د جنکو په شان لباس او د جنکو په شان سر. تا ته د محمد مصطفی تهذیب ښه نه ښکاري صلی الله علیه وسلم؟ تا ته د پیغمبر مبارک شکل ښکلې نه ښکاري؟ تا ته د پیغمبر مبارک جامه ښایسته نه ښکاري؟ تا ته د پیغمبر مبارک د ویښتو سټایل ښایسته نه ښکاري؟ د هغه مبارکه ګیره تا ته ښکلې نه ښکاري؟ د هغه اخلاق تا ته ښکلې نه ښکاري؟ ته څه کوې؟ په کوم طرف روانې؟ سوچ وکړه، سوچ. بچي سوچ دې نه دی کړی، دې بچي سوچ نه دی کړی. که دې بچي سوچ وکړه دا به ټیک ټاک شي. او دې لور دې خور سوچ نه دی کړی، فکر یې نه دی کړی. ته مسلمان یې نو تا ته د امهات المؤمنین څه ویښتو سټایل، د جامو سټایل، د ګرځېدو او پرده دا خوښ کړه. د انګرېز مه خوښوه، د یورپ مه خوښوه. حرام موږ نن خوښو، انګرېز دله خوشحاله. هغې به حلال چې و چې کوم به ورته یو وخت کې حلال و، وی د کافر نه خوشحاله. څه چلې ورسره وکړو؟ وی ښه نه خورې؟ وی نه. وی بچه وی جیل کې چې بیا جیل کې واچول، بس تقریبا بېهوشۍ تقریبا نو راویې ویستل. ورته یې وی ګوره اوس درته ویمه ایمان او اسلام پرېږدې، عیسایان شی پرېږدم، یوازې پرېږدل نه، جنکۍ هم درکړم،
او دې مشر ته وایي تا له ګورنري م درکوم او دې زما مخکې یوه خبره دې ته کم رنګ وایي د هغه مربلو والا رنګ د هغه د جامې خپل رنګ دی چې مګه مګه جامه به اوښلېږي خو سپینوالی به ترې لاړ نه شي د هغه د چونې رنګ نه دی مړه زموږ د څه رنګونه دي زموږ د ایمان به څه رنګي معمولي غوندې منډې ترلې امریکا کې ویزا میلاویږي او په برطانیه کې ویزا میلاویږي او منډه ده ورپسې او هلته کې نیشنلټي میلاویږي او هلته پیسه میلاویږي مړه پیسه خوږه ده که الله خوږ دی پیسه خوږه ده که پیغمبر خوږ دی د امریکې نیشنلټي خوږه ده او که رسول الله خوږ دی او که جنت خوږ دی څنګه مسلمان سپوره وخوره ناره وخوره دا لوږې به د خدای نه وجدي خو ایمان قابو کا پیغمبر قابو کا دا د صحابو نقش قدم دی د سیرت د جلسې مقصد دا دی دا نه چې مونږ قصې وکړو په یو غوږ یې واورئ په بل غوږ یې وباسئ مقصد دا دی نو چې راویوستل بیا نو یو دیګ یې د تیلو ګرم غټ دیګ او تیل یې پکې وخوړ او دې عبدالله ابن حذافه ته وایي ګورم اوس چې ایمان پرېږدی او که نه پرېږدی یو ملګری وله راونیو او دې دیګ کې ورویشت لاس او خپې وله تړلې وې او چې څنګه یې په دیګ کې ورویشت هغه دونه خوټ کېده چې ورتلو سره یې غوښه وډوکې د یو بل نه جدا ختم یو ویش یې مونه کړ دومره سخت ګرم تیل وخوټ کېدو والا عبدالله ابن حذافه حکم یې وکړ دله لاس پې وتړی ور ویچوي وي دقسې دا 300 د لغون داسې وجه او یا به ایمان پرېږدی عیسایي کېږي به چې عیسایي شوې ښځه م در کوم او د ګورنري م در کوم چې لاس پې وتړل دی په ژړا شو هرقل وی صبر وکړې ها ویرېده دا دی مخامخ وي زه راته نه کېدی شي ټینګېدی نیکبخت تاسې را باندې ملګري مړ کړه توره نه شي ټینګېدی وی نه زه خو په مرګ نه جاړم وی په څه جاړې وی په بل شي جاړم وی وجود مې ډېر کمزوری شوی ډېر کمزوری لوګو تندو معلومه اوس چې مې ور واچې په یو کش ورانه سوځي جاړم په دې چې ارمان زما په وجود کې زما د ویښتو عمره ساګانې وي او هره ساه مې د اسلام او د محمد مصطفی نه دغسې قربان کړې وې لکه زما دې ملګري چې قربان کړې مړ شم چې دا بیا مړ کېدی او جم دی کېدی بیا دې ورشتې او بیا د ویښتو برابر ساګانې به دې دې دا خو ما در یو مثال درکړه دا خو زه مثال در کومه دا بی بی سمیه دا مثال قایم کړه دا حضرت خباب دا مثال قایم کړه او دا په بدر کې او یو کسانو شهداو دا مثال قایم او دا صحابو دا مثالونه مونږ ته قایم کړي تابعینو قایم کړي دي اوس په ډېر مسلمانانو الحمدلله د دین د قربانۍ مثالونه مونږ ته قایم کړي دي نو هغه څه وایي ورته هغه یهودي مصنف مایکل هارت وایي چې یو د ده مذهب په ټوله دنیا باندې خو نیم اربونه زیات خلک مسلمانان کوي دروغجن دونه تابعدار نه جوړوي او دونه دروغ دین دونه پیروکار جوړوي او بل تر اوسه پورې د هغه دین خورېږي دروغ دومره نه خورېږي یو سل 200 کاله پس ختم شي او نه دروغ دین دونه خورېږي او دویم څه دی د هغه ملګري د هغه نه قربانېږي دا سیاسي د لالچ په بنیاد ملګري نه دي ځان وجني ځان او دې زمانه کې به الحمدلله چې مسلمان دی د پیغمبر په نامه ځان باندې ځان لږ معمولي غوندې واوري چې د پیغمبر مبارک توهین چا کړی دی د پیغمبر مبارک په جامه چا لاړې تو کړي دي قسم په خدای ځان وایي هو زما د پیغمبر سپکه دی وایي داسې مې شته دی چې بچو سره تعلقات ختم کړي دي ښځې پرېښي دي چې نه 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 هر څه برداشت کوم د خپل مبارک پیغمبر توهین نه برداشت کوم تا به پرېږدم بله ښځه به وکړم ورور ته وایي تا سره ورورولي ختمه کړم پلار ته وایي بابا تا سره مې پلارواطوب ختم عضویه بچې تا سره مې هر څه ختم خو پیغمبر دا مثال هم صحابو قایم کړی دی د عبدالله ابن ابی زوی عبدالله ابن ابی منافق د پیغمبر او د صحابو په چل کې لږه ګستاخي کړې ګستاخي او پیغمبر مبارک ته اگر چې صحابه یادول خو نسبت یې خو ولاړ ذلیل یې ورته ویلي نو یې سوچه مسلمان او راغی او پیغمبر مبارک ته کېناسته وایي د الله رسوله زه خبر شویم چې زما د پلار د مرګ اډر دې کړی نو که زما د پلار د مرګ حکم دې کړي په بل چا یې مه وجنه په مې مړه که دې سر راوړم او ستا دې وایي نه ما خو نه دي ویلي د هغې د پاسه لاړ او پلار یې د ګرېوان نه او د څاروي نه یې راکوز کړ وی بچې ته د ما زوی نه ویم خو ډېره مثالي مینه وه د پلار او د زوی بچې ته د ما هغه خوږ زوی نه ویم بابا یم وی ما ګرېوان نه دي ونیولې ومه وی تا رسول الله مبارک ته ذلیله ویلې وی
قسم په خدای چې اوس به دا ټکې وی چې زه ذلیل یم او پیغمبر مبارک عزتمند دی نو پرېږدم یعنې سر ته نه وي زه ذلیل یم انا اذل وهو اعز او پیغمبر ډېر لوی عظمت والا دی بیا ووایه وایي زه ډېر ذلیله او بېکاره شی یم او پیغمبر مبارک ډېر د عزت خاوند دی بیا ووایه درېیم ځل یې بیا ایمان به دې دا موږ لیدي دي دا موږ تاریخ کې پړاو کړي دي په بدر کې حضرت ابوبکر صدیق زوی عبدالرحمن د کافرو په صف کې او مبارزې به کېدې مبارزې دې ته وایي چې یک په یو به مقابلې کېدې یو په یو راووتو میدان ته وی هل من مبارز شته چې څوک میدان ته راوځي شته حضرت ابوبکر صدیق آواز واورېد وی پېژندل وی آواز پېژندلی کېږي وی دا خو د عبدالرحمن آواز نه دی وی دی تورې لښکرنګ ورکوي درل رسول الله مبارک کلک راونوي ته به نه ورځي بل څوک او بیا په یو موقع چې د عبدالرحمن مسلمان شو نو ابوبکر صدیق بابا وی د تورې لاندې مې راغلی وی خو چې مې وکتل نو پلار مې نو توره ودار مې درنه وی بچې که زما د تورې لاندې راغلی والله که مې پرېږدي دې ته ایمان وی نو هغه څه وی مایکل هارټ هغه دا ټکې په هغه کانفرنس کې وی دا ټکې وی وی ما سل هغه خلک په دې کې لیکلي دي چې هغه متاثر کن شخصیات دي او په دنیا کې انقلاب راوستی دی وی ځای که نه دا یو عجیبه ټکې دی دا واوره وی ځای که نه په ټوله دنیا کې په ماضي کې او په حال کې نظر واچوئ او د محمد همپله شخصیت پیدا وکړئ هغه په شان وښایه ټول په امریکا کې په کانفرنس روم کې چې کوم لوی خلک وو ساینسدانان او پروفیسران او ډاکټران او یهودیان او عیسایان ټول یې په یو ټس خاموشه کړل وی وښایه وښایه ما ته د ده همپله شخصیت پیدا وکړئ وګورئ وښایه د ده د په دنیا کې انقلاب راوستی دی د دنیا بدله کړې ده د تاریخ بدل کړی دی د هغه خلک نیخ کړی دی هغه خلک چې چا به لوڼه جم دی ښخولی د هغه خلک نیخ کړی دی چې چا به خپلو میندو سره زناکاری کولی د هغه خلک دوک کړی او نیخ کړی دی چې چا خویندو سره نکاحونه کړي دي د هغه خلک نیخ کړی چې مردارې به یې خوړی د هغه خلک نیخ کړی دی او تهذیب ته یې راوستلي چې څوک به بربنډ کړی وښایه ما ته داسې والله 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 کافر دی خو د دین مطالعه کړې ده خو د پیغمبر شخصیت یې پېژندلی موږ نه دی پېژندلی وښایه داسې شخصیت وي ما ته وښایه تاسو خو بیا څه وایي یو ډېر عجیبه خبره کوي یو ډېر عجیبه خبره کوي بیا وایي یو کار یې کړی دی وی انصاف یې څنګه قایم کړی دی انصاف وی داسې انصاف چې څوک قایم کړي لکه ده چې قایم کړی دی که نه ده ولې ښایي که څنګه انصاف یې قایم کړی دی وی په یو موقع دې محمد اعلان کړی دی صلی الله علیه وسلم په یو موقع چې که زما لور فاطمې غلا کړې وي د هغې نه به مې ملاس کړی ودې وایي یو بادشاه به داسې او واقعي په مکه کې یو ښځې غلا کړې د هغې فاطمه د پیغمبر د لور په شان نوم یې فاطمه چې رسول الله مبارک ته راغی ثبوت پرې راغی نو حضور پاک بې لاسې پرېږدي د یو لوی خاندان خاندان سره تعلق نو خلک په یاره کې شو چې خدای پاکه دې غریبې دې نه لاس پرې شي دا خو د غټ خاندان سره ټول خاندان یې واپس بل خوا لاړ نه شي دشمني جوړه نه شي اختلاف جوړ نه شي نو حضور پاک له د زید ابن حارثه د هغه هلک چې لومبې په پیغمبر ایمان راوړو او پیغمبر مبارک ورته خپل زوی ویلي و زوی په زوی والی نیولی و یو وخت کې د هغه زوی اسامه هغه ولې سبا اسامه ډېر زیات دومره خوښ و چې یو ځل حضور پاک سره په دې خوا باندې ناست و ماشوم و د رنګ هم تور و یا د رنګه نو پوزه یې وبهېدله چې پوزه یې وبهېدله نو حضور پاک وله پوزه پاکوله نو بیبي عایشه صدیقه ورته وایي د الله رسوله دا پوزه ته مه پاکوه دا پوزه زه پاکه کړم نو حضور پاک وایي نه عایشې پوزه به وله زه پاکومه احبیه د سره مینه کوه فهمي فنحبو د سره زه مینه داسې د غلام بچي له پوزه پاکوي کم لاس باندې چې کم لاس حیثیت د الله د عرش نام اوچت هغه لاس باندې ولا پوزه پاکي دا د پیغمبر شان غلام سره او د غلامانو بچو سره کم انصاف کړی دی نو هغه اسامه ولا سفارش کې راوسته به اسامه ورته وایي الله رسول دا چې نه پرېږده داسې پرې کوه فتنه جوړه نه شي فساد جوړ نه شي لوی خاندان حضور پاک ورته غوسه شو قد تشفع فی
حد کې د خدای حد قایم نه کوم او حد قایمون با او استاسو نمخ کې امتونه په دې هلاک شوي دي چې مالدار به غلطي وکړه هغه ته به سزا نه ورکولو غریب مالدار سفارشو کې پرېږي مالدار پیسې ورکړي رشوت ورکړي پرېږي مالدار په حوالات کې یو شپه نه غریب پکې رګړي غریب له قانون شته دغه ځای کې په لاره باندې روان دی او ګاډي پرچه ولا زر ورکړي او مالدار نیغ روان دی د تر چاپلار سو کالو مالدار لکه پرچه ورکړي پولیس غریبانان د ټریفیک بلا مجبور دي هلته ډي سي صاحب ته کې مشرف د ټلیفونو کې دا چلته سره پرې دې کنه پرې پولیس والا غریبانان نشي هغه د نو دربار نه سفارش شي پرې دا یعنی بدلو نو کرنه دی باندې اکثر یو مثال ورکوم د پاکستان د قانون مثال د جوړاګي د جالب بجان بچ پکې نشي ماشه پکې نشي او چې مرغې په نشي بجان یا له مونږ بیا جالب پته نه دی دا د مثال مرغې را له غونډه جالب بشیر جان کا په ورغه خو ما په چاچی جاله نه غونډه جالب او کله کوډه غونډه بچ پکې ورغه په مخه پکې نو رسول الله مبارک سوی به مخکې امتونه په دې تباہ او هلاک شو چې غریب با نقصان وکړو په هغه به حق قائم او مالدار ته به غږ نه کو پرې خېدو به والذي نفسي بيدي حضور پاک اعلان وکړ زماده پاک ذات قسمه چې زما ساده چا په اختیار کې لو ان فاطمه بنت محمد اعاذها الله منه سرقت لقطعت يدها زما د پاک ذات قسمه چې زما ساده چا په اختیار کې ده کله محمد صلی الله علیه وسلم لور فاطمه غلا کړې و قسم په خدای چې دا غینه په خلاص دخلا دا سې پرې کټه او هغه جنې بیا خدای پاک سم کړه توبه واستحسنت توبتها او بیا رسول الله مبارک سره دینی مسلو ته نو هغه مایکل هارت سوی هغه یو خای په دنیا کې دا مثال لکه د مسلمانانو پیغمبر دې کوم مثال قائم کړی دا ما جوړ کړل او بل سوی په مرګرو یې لوګ امر راغلی د تن امر راغلی دې پیغمبر په مرګ د باندې سر کې وسره لوګ راغلی مال به د بار نه راته صدقه نه د خوړلې مرګرو نه ورکړي او خای دلته خو چې مال مشر راجل بیا غزان پورا کې رسول الله ورکړي دله مال راغلی دی دولت راغلی صدقه نه د خوړلې نه په خپلو بچو خوړلې ده خلکو له ورکړي ده او که هدیه ډالۍ راغلی ده نو کور تاله تللی د هغې تقسیم کړي ده چې صحابه به یو ورځ نارودي به درې ملګري به یو ورځ نارودي به درې ورځې نه او که ملګري به درې ورځې نارودي وخایه راته ټولو پروفیسرانو ډاکټرانو پی ډي ګانو ته وایي وخایه که نه چې صحابو مخامخ خپلو ملګرو ته ودرېدلي دي نو لمنې اوچته کړې ده او خپلو ملګرو ته دوه کاڼي ښولي دي چې وګورئ زما په خېټه د لوږې د لاسه ما دوه کاڼي تړلي دي په دنیا کې د دې مثال او هم بله سړی ماته پیدا کړي زه مجبور یم د دې خبرې نه زه مجبور یم د دې خبرې نه چې د نومه په اول نمبر کې لیکم وایي څومره پیشوایان او مشران چې تېر شوي دي په ټولو پیشوایانو کې کامیاب ترین پیشوا محمد تیر شوی او تاسو د ده په ماضي باندې نظر واچوئ په تېره شوې زمانه باندې نو دې لا د پیغمبرۍ نه مخکې صادق او امین رښتونی امانت دی د پیغمبرۍ نه مخکې دا څوک دا خبرې کوي دا او په یو کانفرنس کې او په یو بل کانفرنس کې په ده باندې د عیسایانو اعتراض عیسایان پې راپاڅېدل دلته په یهودیانو م اعتراض وکړو عیسایانو م اعتراض وکړو یو بل کانفرنس و هغې کې په عیسایانو اعتراض وکړو وایي زموږ پیغمبر دی ولې په درېیم نمبر کې ذکر کړی د هغې څلور جواب کوي په وخت ختم دی دا به راځي انشاءالله ورځې زموږ دپاره دا غټه خوشحالي ده زموږ دپاره چې زموږ د مبارک پیغمبر صفت تر ننه پورې هغې هم مني زموږ پیغمبر مبارک د هغه رښتینولي مني
دا انصاف اخو لا سکے چې داغه د مرګرو مې په دې کې حضرت عمر فاروق هم لیکلي خروستو نمبر کې لیکلي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې فرض کتاب کې لیکلي په 100 عظیم شخصیاتو کې هغه خروستو نمبر کې دا خدا برطانیې مخکې وزیر اعظم ټونی بلیر دا خداغه سټیټمنټ ما په خپل کتل هغه نه چاته اوس غوستا آیډیل څوک دی آیډیل دی ته وایي چې دا ما د پر یو نمونه او زه داغه په شان بادشاہ یو کوم لکه پرویز مشرف کوي د ما آیډیل کمال اتاتورک دی دا به یاد لکه کمال اتاتورک ظالم هغه بی دینی خورا کړی هغه دین ختم هغه بربندوب هغه په جماعتونو پابندي لګوله هغه په مدرسو پابندي لګوله کمال اتاتورک هغه خلافت عثمانیه تباہ برباد کړه هغه بیخونه وسته هغه کتابونه قرآن شریفونه سوځولي هغه خلکونه ګیره خړېلې وي هغه جنکه بربندي کړه په پرده پابندي لګولې و ګیره له سنتونه رسېو پابندي لګولې و بيدما آیډیل کمال اتاتورک څه شو لکه پرویز مشرف څه شو ختم خپل دوبه کې پروت په ماره کې پروت په یو نه مدرسه باندې کړه نه ګلا باندې نه ګیره باندې کړه نه پټي باندې نه بس دا حکم نه خپل خدای نه ویریږي خدای سره مقابله مکوي الله د پاره الله سره مقابله مکوي د پیغمبر د سنت او حق مکوي د پیغمبر سنت له چیلنجونه مو ورکوي ظالمانو دا مو چې مدرسې په بدلی کو دا مو چې موږ ګیره ختم کو دا مو چې موږ پردي ختم کو دا مو دا د پیغمبر سنت دی د پیغمبر نشان دی لپاره هغه غلې دی دا د مسلمانانو د پاره د الله خوښ شوی دین دی نو ته خدای له چیلنج مو ورکوه ته خدای له چیلنج ورکوه خدای له چیلنجونه مو ورکوه قسم په خدای دا مخکې ورځو کې دا کم کال کې چې یو ځل دا کمې ښځې په اسلام آباد یو ځای باندې روزي او نارې لګوي عورت مارچ او دا چغې وباسي او وایي چې دغه زما بدن میرا جسم و میری مرضي هغې سوي پردې پورې خنداګانې کې ټوقې او څه وایي الله اکبر قسم په خدای که زما په خولې راځي دا بس دومره ډاډۍ هغه جنکې د اسلام آباد په روډونو چغې وایي او وایي پرده ظلم ہے اے محمد سن لو اے محمد سن لو پردہ ظلم ہے اے محمد سن لو نکاح ظلم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وورا نکاح ظلم ہے وورا پردہ ظلم یعنی مطلب دا چې تا د ظلم نظام راوسته اسلام ته چې د ظلم نظام خدای سره دا غلي خدای له چیلنجونه ورکړي رسول الله له چیلنجونه ورکړي خدای ظالمان ای وجود چا در کړی دي داس په می چا در کړی دي راشه کنه د خدای یو ماشي مقابله یو ماشي مقابله نشي کولای نن ډینګي وایرس دی الله دې ختم کړي دمارو تاسو د ډینګي متعلق پر اسباب بساته ښه ډینګي په خبر کې ډېر زیات عام دی اما یو د کشر دی یو ډېر نږدې د قریب ایاز الله صاحب اجاز الله صاحب هغه غریب په ډینګي کې بیمار پروت دی الله دې ول روغ صحت ورکړي الله دې ول شفا ورکړي الله دې شفا ورکړي او دا چې ډېر کورنۍ ساره ماته یو کله نه کولای زما ټول خاندان کورنۍ ګیر چا پیر په ډینګي بیماری باندې پرته دي سپینه وینه ختم کې پوده نه وینه به علاج چا ډاکټر سره تنه پور د ډینګي ماشي علاج نشتا ډاکټران غریبانان په دې ستړي شو او ډي سي ګان په دې ستړي شو چې خلکو ته چغې وه چې مهرباني وکړئ تاسو سپریګانې وکړئ مهرباني وکړئ تاسو اوبه پټې ساتئ اوبه کوله ومه ساتئ دا دې پاکو اوبو له راځي یو ماشي چې څوک وخوري نو هغه هم ګورې تاسو بیا دغه استعمالوئ څه ورته وایي دغه خلطسي څه ورته وایي دا چې بچرداني استعمالوئ ولې چې هغه چې څوک یې وخوړل په هغه کې جراثیم ورننوځي چې بل ماشي پې سم هم کښېني نو سم هم هغه جراثیم ځان ته راکاږي هغه هم ډېږي په بل کښېناست بل هم تباه کړي تر ننه پورې تا د یو ماشي د خدای مقابله علاج پیدا نه کړي ته به خدای له څه چیلنجونه ورکړي ته د خدای رسول له څه چیلنجونه ورکړي ته د خدای غضب له څه چیلنجونه ورکړي خو دا د پیسو د لاسه مس شوي دي صرف یو مشر ته یا یو مشرې ته پیسه میلامیږي نو په هغې مس شي دا نور ورته اوچت شي او ملګرتیا به سره جوړو کې موږ قسم په خدای د یو ماشي د مقابلې یو د خدای د قهر نه یو الله دې د خپل قهر نه وساتي موږ د یو کټمل د مقابلې نه یو موږ د کورونا وایرس د مقابلې نه یو موږ خپل علاج بیا نشو کولی زموږ ډاکټر زموږ علاج نشي کولی چې پریوزو یو ځل قسم په خدای که د دا علاج بیا راځي موږ په هره ګړی ګړی کې رب العالمین ته محتاج یو موږ له دا ښکلی شکل الله را کړی دی عزت الله را کړی مسلماني رب العالمین را کړی او د دې مبارک پیغمبر برکت دی قسم په خدای د حضور پاک برکت دی دا د رسول الله مبارک او د هغه د روړل شوي دین د برکت نه دا زموږ ایمان او اسلام د هغه د برکت نه دی خدای دې په دې قایم او دایم وساتي